السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګرانو محترمو ملګرو خدايدي وکړي چې روغ او جوړ یاستئ زه حبيب اکيډمي چينل ستاسو ته مخاطب یم نن زموږ نوې ویډیو د مسنجر په باره کې ده چې مسنجر کې دوه پټ رازونه دي چې هغه څه رقم ته دي تاسو ته تر اوسه لا نه دي معلوم هم په ګروپ کې استعمالیږي ډېر خلک د مسنجر ګروپ جوړ کړی وي هم په هغو کې استعمالیږي هم په مسنجر کې استعمالیږي زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو اول ور به تاسې راسئ تاسې سره چې مسنجر وي دا رقم مسنجر دا اوس نوی اپډیټ شوی ده دا مسنجر ده یو د دې نه مخکې دا هغه سپین دغه نه ده دا مسنجر چې تاسې را ډاونلوډ کړئ دا مسنجر دا به خلاص کړئ تاسې مې کله خلاص کړو تاسې به دلته راسئ چې هر یو ملګری مې تاسې به هغه ته مسیجان وکړئ چې مسیجان کوئ لکه دا چې ما اوس ورته لیږلي دي دې ته دا رقم یې خلاص کړئ دا رقم ته دی او دا کته چې دا داسې اور ته بلیږي دا به تاسې څنګه راولئ دا به دغسې راولئ اول ور به تاسې راسئ دلته به خط ورته ولیکئ تاسې دلته هر څه ورته لیکئ زه ورته لیکم سلامونه ستاسو څنګه یاست ما دا ورته ولیکل بیا دا شنه خطه چې ده دغه هغه کې ده دغه به ووهئ دا ګړ ده دا شنه خطه چې ده دا به ووهئ تاسې مې څنګه وویل دلته تاسې ته راځي دا په دې سایز کې ور لیکئ دا زړونه چې دي که په دې کې لیږئ او که دا رقم ور لیږئ او که دا رقم ور پې بلوئ او که دا په کالب کې ور لیږئ هغه تاسې خپله خوښه ده زه بیا اول ور په دې کالب کې ور ولګم دا تحفې غوندې ده زه بیا اول ور په دې کې ور ولېږم دا چې تاسې دا یې کلیک کړئ دا به ده تا ته دا رقم ورسي اوس چې دا یې ده ته ورې ورسي دا به دا خلاص کړي دا چې دا رقم وکړي دا به خلاص کړي سلامونه څنګه یاستئ او بل دا رقم ته دا ورسي پې بلیږي هغه به دا رقم کوي تاسې سلامونه ستاسو سوالونه سلامونه تاسې سوالونه مثال ما چې یو خط ورته ولیکل دغسې بیا به دا ووهئ دا شین وکې چې ده دا پورته کوي چې دا به نه ووهئ دا بل به ووهئ صحیح ده دا اوس زه نښه ورته وکوم دا به ووهئ صحیح ده دا سره خط چې ما پې کش کړه دغه به ووهئ دا چې مې څنګه ووهل دا به دلته ورسي سلامونه ستاسو سوالونه سلامونه مثال تاسې سوالونه ما چې تاسې ته در ښوو چې دا به بېرته دا ور ووهئ تاسې ته به هغه کته را خلاصي اوس اور پې بلوئ مثال چې ده ته ښکاره شي دا اور یې څنګه ده دا به دا یې کلیک کړئ دا رقم به شي ورته چې ده ته ورې ورسېږي هغه ته به هم دا رقم وي ښه مینه دا له هغې خوا ده ما ته جوابونه را لېږلي سلام علیکم حبیب الله دا ده ما ته را لېږلي دي دې خوا ما دا ور ولېږل او بل سیټینګ چې ده هغه به تاسې راسئ دې خطې ته دا خطه چې ده دې ته به راسئ دا به دا یې ووهئ داسې مې کله ووهل داسې هلې به تاسې ته را خلاصي مثال تاسې د مسنجر رنګ ور بدلولی شئ چې مسنجر څه رقم رنګ کوي څه رقم ته وي په کوم رنګ کې موږ استعمالولی شو ده ته به هم هغه رنګ ورځي او تاسې به هم په خپل مسنجر کې چې کوم رنګ استعمالوئ تاسې مسنجر به هم هغه رقم رنګي او ده د مسنجر به هم هغه رقم رنګي را به سئ دې ته به راسئ دې ته چې کله رالاستئ دا به ووهئ داسې مې دی ووهل دلته اوس تاسې ته را واړول دلته چې تاسې هر یو کلر خوښ وي مثال هر یو رنګ یې تاسې خوښ وي تاسې د خپلې خوښې رنګ د دا کته هم رنګونه دي رقم ته دي دغه هم دي چې هر رقم یې کوئ تاسې رنګ ورته لیږئ هغه رقم به ورته ولیږئ صحیح ده زه اوس دلته ورته لیږم دا د زړه چې پکې ده دا زه به دا ورته ووهم یعنې ما یې مسنجر رنګ بدل سو د دې والوم بدل سو هلته چې ده ته ورسي دا سوالونه جوابونه چې ورسي یا دی خپل مسنجر خلاص کړي د مسنجر رنګ به هم بدلي اوس که تاسې ورته بدلولی شوی ورته بدلولی یم سو یا بیا به تاسې راسئ دغه به ووهئ صحیح ده دلته چې ووهئ
1 منټ په انتظار ته وکړئ. زموږ نېټ لږ سلو ده. دلته تاسې دا رنګ ور بدلوئ یا یو رنګ ورکوئ. زه به دا زیړ وګورم، دا زیړ به وګورم. اوس به هلته زموږ مسنجر دا خطونه نه دي. دلته چې زه خط لیکم لا دا په صوتي باندې څغه یزم لا دا ګیلري عکس چې ده یا د کیمرې ده یا دا ده، دا زیړ دته ښکارېږي. دا هم زیړ ورته ښکارېږي. دا بیا یې دغه لا خپاره ده. دا زموږ نوې ویډیو وه. مهرباني وکړئ که چا زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي چینل سبسکرایب کړئ، ملګرو سره را شیر کړئ چې نورو ته هم فایده ورسوي. وسلام.